منکرانو له غټې دعوا سره ویلي دي چې هغوی به له مرګه وروسته هیڅکله بیا راپان نه څول شي. دوی ته ووایه نه، زما په پروردګار قسم تاسې به ارومرو راپاڅول شئ، بیا به ارومرو درته وښودله شي چې تاسې په دنیا کې څه کړي دي، او دا کار د الله لپاره ډیر اسانه دی. نو ایمان راوړئ پر الله او د هغه پر پیغمبر او پر هغه رڼا یعنی قرآن باندې چې موږ نازل کړی دی، او وپوهیږئ تاسې چې څه کوئ الله پرې ښه خبر دی. د دې معلومات به تاسې ته په هغه ورځ وشي کله چې د راټولېدو په ورځ هغه تاسې ټول راغونډ کړي. هغه به یو د بل په مقابل کې د خلکو د ګټلو بایللو ورځ وي. چا چې پر الله ایمان راوړی دی او نیک عمل کوي، الله به د هغه ګناه وریږوي او هغه به داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. دوی به د تل لپاره په هغو کې اوسیږي. همدا ستر بریالیتوب دی. او کوم کسان چې کافر شوي دي او زموږ آیاتونه دروغ ګڼلي دي، هغوی به د دوزخ هستوګن وي چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره وي، او هغه ډیر بد استوګن ځای دی. هیڅ یو مصیبت هیڅکله نه راځي مګر د الله په اذن سره. څوک چې پر الله ایمان ولري، الله د هغه زړه ته هدایت وربخي، او الله په هر څه